خو خبره خولې پورې ده، عمل خو پې نشته که زګېدې خو هم لګیا دغه کار کوي. صرف دا ده چې دی الله ته بس سجده لګوي یو وخت کې، یا روجې نیسي زکات ورکوي، نور خو په دغه کار کې د دواړه څه دي یو شی دي. او مخکې خبره تېره شوه دې شبهې په جواب کې، اولنی جواب ده چې یو سړی دی بعض دین مني بعض نه مني، دا په اتفاق د مسلمانانو سره څه دی کافر دی. نو چې یو سړی د هر څه مني او بنیادي عقیده توحید نه مني، داسې مسلمان پاتې شو. ولكن هذه القصة شیخ رحمه الله د دې قصې نه بله فایده راوباسي، د دې قصې نه وی بله یوه فایده هغه یاده کړه. هغه بله فایده دا ده تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع الشرك، أنواع من الشرك لا يدري عنها. قد يقع في أنواع الشرك لا يدري عنها، يا أنواع من الشرك لا يدري عنها. ويكلا كلا د دې قصې نه دا فایده راووته. د کومې قصې نه؟ نږدې قصه کومه وه؟ او هغې نه مخکې بني اسرائیل دوه قصې دي. وایي د دې دوو قصو نه دا فایده راووته چې کله داسې کېږي چې یو مسلمان او مسلمان نه، کله داسې کېږي چې یو مسلمان عالم په شرک کې واقع شي او ده ته پته نه وي. کله داسې کېدی شي. دلیل پې څه دی؟ څنګه چې د خلکو مطالبه وکړه دا په دلیل نه، دا اوس ښه خلک دي. ځکه دا ډډه به نه لګوي چې زه موحد او بس خبره ختمه، په ځان به یېرېږي. او د ابراهیم علیه السلام مشهوره دعا رب جنوبني وبني ان نعبد الاصنام، ای الله ما او زما اولاد د بوتانو د بندګۍ نه ساته. ځکه ابراهیم التیمي رحمه الله به وی د ابراهیم علیه السلام نه بعد به څوک به یېري شي. څه مطلب دی یېرېږي؟ ابراهیم علیه السلام نه بعد به څوک به یېري شي، دې څه مطلب؟ یعنی چې دومره غټ سړی په ځان یېرېږي نو بل به څوک داسې مطمئن شي چې زه نه یېرېږم په ځان، په ځان به یېرېږي. او داسې ډېر موږ یې پېژنو، موږ سره د درسونو کې ناست هم دي چې کله د توحید او د عقیدې د درسونه اورېدلي دي د ځان نه خبر شوی دی چې زه خو ختم که نه. ډېر کارونه د بیانونو سره د درسونو سره د بعضو ملګرو ته پته وي دا خو ما کې و، دا عقیده وروره غلطه ده، دا غلط خو ما کې ووایي که نه داسې نشته. بلکې د اکثرو ته چې الله هدایت ته قرآن او د حدیث کړی دی مخکې عقیدې څه وي کمزوري وي یا غلطې وي. نو شیخ رحمه الله وي د دې قصو نه دا فایده راووته چې یو مسلمان هم په غلط عقیده کې واقع کېدی شي او دی به د ځان نه خبر هم نه وي چې زما دا کار غلط دی. همدغه بې دلیل لګن بني اسرائیل ته خو پته نه وه چې زموږ دا کار غلط دی، یا دې بعضو صحابه کرامو چې دا مطالبه وکړه دوی ته خو دا پته نه وه چې زموږ دا کار څه دی غلط دی. وی بلکې کله کله عالم په دې کې واقع شي فتفید التعلیم والتحرز. الله اکبر. نو فایده دا راووته چې زده کړې له زور ورکه، علم له زور ورکه او احتیاط کوه. دوه خبرې دي، علم احتیاط. علم چې نه کړی ته نشي زده کولی دا خبرې، دا خو یقیني ده. دا کومې خبرې چې تاسو دلته اورئ دا بغیر د علم تاسو نشو اورېدی که نه؟ که په دې انتظار و چې جبریل علیه السلام به راځي، جبریل علیه السلام ته به انتظار و که نه؟ دا د مور په خېټه کې زده کېږي که نه؟ د اسمان نه به یو کتاب راولېدو هغه به ستا غېږه کې راولېږي او ته به رالې او به یې کې به هر څه لیکلي. عقیده په علم سره یې زده کېږي. عقیده د په علم سره علماو سره به کښېني خپل عقیده یې زده کړه، ویېرېږه په ځان چې دومره نیکانو خلکو د خولې نه دا خبره وتې ده
نو ستاسو په زړه کې یره نه پیدا کېږي که نه مطمئن یې تاسو